د لاریو تګ د ننګرهار سرود ولسوالۍ ککړک سیمې ته غځېدلی سړک په دغه لاریو کې هغه معدني ډبرې وړل کېږي کوم چې ګچ ورڅخه جوړیږي د یادې سیمې یو اوسېدونکی وایي دغو لاریو یې سړک ویجاړ کړی او له ګردونو ورته ناروغیانې پیدا شوي دغه سړک څه ده د موږ اساسي ستونزه ده او له دې ستونزې سره موږ ډېر لاس او ګرېوان یو دغه سړک باندې څه ده دغه دولت اقتصادي فعالیت کوي هلته معدنونه لري نو هغې معدنونو نه د ورځې څه ده په غالب ګمان باندې 180 ګاډي دا غټ باردار ګاډي ششفایان په دغه سړک باندې فعالیت کوي او ګټه دولت ته ځي نو موږ له دولت نه غوښتنه کوو هیله تیر کوو د دغه ولس لپاره دغه سړک څه ده ویجاړ شوی ده کنډ او کفر ده دغه جوړ سي دا دوړه لري غبار لري له دې دوړې نه د موږ اقتصاد هر څه په متضرره دي زراعت مو متضرره ده ماشوم مو متضرره ده بلکې حیوان مو متضرره ده ارض روح د دغه ششپانو له ګرد او غبار نه موږ ته څه ده متضرره ده د ککړک سیمې یو بل اوسېدونکی بیا وایي قراردادي شرکت سره د سړک رغولو ترڅنګ سیمې ته د یو شمېر نورو خدماتو خبره هم شوې باید عملي کړي معدن هم په دا برجه کې ده د ششپیان دښته ډېر راځي موږ ته یې ډېر هغه جوړ کړی ده تکلیف موږ ته یې ویلي چې موږ به پې باندې اوبه اچوو 3 وخته د ورځې او ریګ به پې باندې اچوو د تاسو د ولس په خوښه باندې چې کوم ریګ غواړي هغه ریګ به ور باندې اچوو اواره به درته چې کوم ځای د پراخېدو وو تاسو به ولاړې موږ درته هغه کوو د سرود مرستیال ولسوال وایي په دغه سړک به ډېر ژر کار شروع شي او د ګردونو مخنیوي لپاره به وخت په وخت اوبه پرېښندل کېږي چې موږ د خپلو مشرانو سره دا خبره څو وارې شریکه کړې ده او انشاءالله مشران زمونږ د امارت اسلامي هغه به دا د نظر نه غورځوي او ولس ته دا اطمینان او ډاډ ورکوو چې انشاءالله په نږدې وخت کې به دې کارونه هم شروع کېږي او دغه سړک به انشاءالله د خیر سره کار به شروع کېږي او جوړیږي به نو موږ ورته انشاءالله ښه پوره اطمینان او ډاډ ورکوو چې دا مشکل به انشاءالله الله تعالی نږدې وخت کې حل کړي په ټوله کې د معدنونو قراردادیانو سره ځینې اصول ټاکل کېږي چې پکې اړوند د سیمې لپاره خدمات هم شامل وي